واه ډیر د ویاړ ځای او ډیر د ویاړ خبر دی. ملګرو دا ځل رحمان الله ګربز، نوین الحق او همداشان احمد لکنوال لپاره ډیر ښه چانس او ډیر ښه خبر. ملګرو دغه ویډیو ضرور له نور ملګرو سره شریکه او سبسکرایب او دغه ویډیو لایک کړئ. راځو خبر ته. څو شېبې وړاندې ضیاء الحق وزیرزی په خپله فیسبوک پاڼه باندې داسې ولیکل: د ویاړ ځای دی چې د وزیرزی مس عینک اتلانو لوبډلې 3 پیاوړې لوبغاړي دا ځل د نړۍ ستر لیګ IPL لپاره ازمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وزیرزی مس عینک اتلانو لوبډلې ځوان چټک توپ وهونکی رحمان الله ګربز، چټک توپ اچوونکی نوین الحق او نوی ستوری سلو توپ اچوونکی نور احمد لکنوال به د رجستان وریز لوبډلې سره تمرینتي لوبه ترسره کوي او دغه لوبغاړي به له دغه پړاو وروسته یادې لوبډلې ته غوره کیږي. د یادونې ده چې د دغو لوبغاړو ترڅنګ د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت هم د دغو پړاو لپاره غوره شوی دی. چې ملګرو دغه ډیره د ویاړ خبره ده چې موږ ځوان توپ وهونکي او توپ اچوونکي په IPL کې ولرو، لکه رشید خان، محمد نبی او مجیب الرحمن خو مخکې له مخکې موږ په IPL کې لرو، خو دا ځل که دغه ځوان توپ وهونکي او توپ اچوونکي IPL ته ورشي نو دغه لوبې به د افغانانو لپاره لا هم دلچسپې او په زړه پورې شي، ځکه چې ټول افغانان به یې په ډېر شوق سره ګوري. نو خدای دې وکړي چې افغان لوبغاړي په دغه کې کامیاب شي او واخیستل شي. تر بیا ښې شېبې.